15مه برخه. ستاسو اکثریت دا پوښتنه کړې چې که چېرته مخفیانه ټولنې په رښتیا هم شته دی نو ولې نښې هر ځای کې ښکاره دي او ولې خپل هویت نه پټوي. دا دوه اصلي لامله لري. لومړی د شیطان پرستۍ رواجول ټولنه کې. پټې ټولنې پوهیږي چې که چېرته خپلې نښې هر ځای کې ښکاره کړي نو خلکو ته به دومره عادي شي چې نور به یې ګواښ ته اسپام ونه کړي، ځکه که یو شی ډېر ښکاره شي نو عام کیږي او نور یې څوک جدي نه ګڼي. له بلې لورې دا ډول پروپاګند د شیطان پرستۍ او د خلکو د وربللو لپاره دی، تر څو خلک یا په پوره پوهې او یا هم په ناپوهۍ سره پکې ګډون وکړي او په پایله کې وینو چې ډیری خلک له دې نښو نه کار اخلي. اوس دې نښو سره د خلکو لیوالتیا له بل وخت بیخي ډیره شوې ده. خلک یې د تولید پیرودونکي شوي او له تفکر یې پیروي کوي. وینو چې خلک یې کنسرتونو کې ګډون کوي او له مراسمو یې پیروي کوي. ځینې خلک آن دې پټو ډلو سره یو ځای کیږي او غړیتوب یې اخلي. نو دا یوه بریالۍ تګلاره د خلکو په لار ورکې کولو کې ده. دا چې ځان ته ښکاره تبلیغ وکړي د دې په ځای چې پټ او غلي کینی او د دې موخې رسېدو لپاره هغوی له هیڅ داسې وسیلې چې خلک راجلب کړي دریغ نه کوي. دوهم شیطان غواړي چې تاسو د خپلو ګناهو مسؤلیت په غاړه واخلئ او په خپلې غوښتنې ورنه پیروي وکئ. شیطان درنه غواړي چې که ګناه وکئ او مسؤلیت یې په غاړه واخلئ، یعنې که پرته له پوهې یوه ګناه ترسره کوئ نو هغه ګناه د بخښلو وړ ده، ځکه تاسو نه پوهېدئ چې هغه کړنه ګناه بلل کېده. شیطان داسې نه غواړي. هغه غواړي چې لومړی پوه شئ چې ستاسو کړنه ګناه ده او بیا یې ترسره کوئ او په دې شکل هغه د ګناه مسؤلیت په تاسو اچوي. او فکر وکئ نن موږ د هغه علایمو شاهدین یو چې قصداً پرې د شیطان نومونه دي، لکه د شیطان ښکارې، د شیطان شمیره او داسې نور. او خلک له دې نښو ګټه اخلي سره له دې چې پوهیږي شیطاني دي. او یا هم ځینې جشنوارو لکه هالوین، کارنیوال او ځینې نورو کنسرتونو کې ګډون کوي او په خپله خوښه دا مراسم ترسره کوي، سره له دې چې شیطاني شیان پکې ویني. هغوی شیطاني نښې او علایم په خپلو سندرو او لوبو کې ویني، خو بیا هم هغه سندرې اورو او هغه لوبې کوو. شیطان درته هر څه ښکاره کړي دي او د قیامت په ورځ وایي ما نه بلکې ځان ملامته کوي، ځکه ما ښکاره تاسو ته وښودل چې کوم شیان شیطاني دي او تاسو مې ورته راوبللی او تاسو سره له دې چې پوهېدئ له ما مو پیروي وکړه او د الله له فرمان مو سرغړونه وکړه. پاکي د الله ته. په قیامت کې داسې څه نشته چې پلار مې پیغمبر و یا مور مې متقي وه. نه 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 نه، ستاسو کړنې تاسو جهنم یا جنت ته لیږي. الله متعال فرمایي چې شیطان جهنم کې خطبه ورکوي او هغه وایي ان الله وعدکم وعد الحق، الله تاسو ته د حق ژمنه درکړه ووعدتکم فاخلفتکم، او ما هم ژمنه درکړه خو خیانت مې وکړ. ما مې په ژمنه وفا ونه کړه او بیا یې یو څه وویل چې زه له تاسو خویندو او ورونو غواړم ورته پام وکئ. وما كان لي عليكم من سلطان، هغه وویل ما پر تاسو هیڅ ځواک نه درلود. شیطان له ځانه دفاع کوي. هغه وایي ما پر تاسو هیڅ ځواک نه درلود الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، مګر دا چې تاسو مې ګناه ته راوبللی او تاسو هم زما اطاعت وکړ. همدا شیطان تاسو ته وایي لاړ شه قمارخونې ته. شیطان تاسو ته وایي انټرنټ د هغه څه لپاره چې حرام دی وکاروه. شیطان درته وایي چې سود وخوره. شیطان درته وایي لافې ووهه او نورو ته یې هم ووایه، ځکه ته دې هیواد او هغې هیواد کې ژوند کوي. شیطان درته وایي دا د لیاقت دی او د دې لپاره چې ته هوښیار یې کولی شي پیسې لاسته راوړي. شیطان تاسو ته وایي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، هغه وایي ما په تاسو هیڅ ځواک نه درلوده مګر دا چې تاسو مې ګناه ته راوبللی او تاسو ومنله. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، او بیا وایي ما مه ملامتوئ بلکې ځان ملامته کوي، نه ما. شیطان غواړي له ځانه دفاع وکړي. ما پر تاسو هیڅ تسلط نه درلوده پرته له دې چې تاسو ګناه ته راوبولم او تاسو هم ومنله. ما نه بلکې ځان ملامته کوي. د بلې برخې په تمه اوسئ انشاءالله.